عزتمند په دې موضوع کې به تاسو ته دا بیانېږي چې د ماشوم ختنه کول دا څنګه دي او آیا دا څه فایدې لري او ډاکټران د دې په حق له څه فرمایي. نو عزتمندو د ختنې کولو درې غټې فایدې دي چې هغه به تاسو ته نن په دې موضوع کې بیانېږي. د ټولو اول دا وپېژنئ چې ختنه کول دا واجب دي، یعنی سنت مؤکده دي، او سنت مؤکده دا واجب ته چې کوم دی هغه نږدې وي. او د ختنې ډېر فضائل راغلي دي، په دې باندې بشمیره احادیث راغلي دي. حضرت سعید بن مسیب رحمه الله فرمای الا ابراهیم علیه السلام اول من الختن، چې ابراهیم علیه السلام اول هغه کس دی چا چې ختنه کړې وه، او ابراهیم علیه السلام دا ختنه دا په تبرګي باندې کړې وه، یعنی د تبرګي په ذریعه باندې ختنه کړې وه. په دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر مبارک هغه 80 کاله. د بخاری شریف حدیث دی رسول الله مبارک فرمایي چې ابراهیم علیه السلام د 80 کالو په عمر کې د تبرګي په ذریعه باندې ختنه کړې وه. د دې نه دا معلومه شوله چې اول ختنه هغه حضرت ابراهیم علیه السلام کړې وه او د هغوی متبعینو کړې وه، او دا د انبیاء کرامو سنت او د شعائرو د دین نه دي. په دې کې به خامخا بیا ډېر زیات حکمتونه او فواید وي. نن سبا عزتمندو د غیر مسلمو او د غیر مذهبه ماهرینو ډاکټرانو هغوی په دې باندې ریسرچ وکړو او هغوی دې نتیجې ته ورسېدل چې د ماشوم ختنه کول د هغوی سنت کول په دې کې ډېرې زیاتې فایدې دي، او انسان او ماشوم د ډېرو بیماریو نه د دې د وجې بچ کېږي. کومو غیر مسلمو ډاکټرانو چې به دا خبره کوله چې د ماشوم دپاره ختنه کول دا نقصاني ده، هغوی هم اوس دا اقرار کوي که چېرته د ماشوم ختنه ونه شي نو دا به په لاعلاجه بیماریانو کې مبتلا شي. اوله فایده دا د محترمو چې ماشومان د ختنې په وجه د تشو میتیزو د نالۍ د سوځېدو نه بچ کېږي، یعنی دغه بیماری بیا نه راځي. او نن سبا چې په کومو ملکونو کې هغه ختنه نه کېږي، څوک د ماشومانو ختنه نه کوي، نو په هغه ملکونو کې دا بیماری ډېره زیاته ده چې هغوی د تشو میتیزو د نالۍ هغه ځای سوځېږي. دویمه فایده دا د محترمو چې د ختنې په وجه ماشوم د عضو تناسل او د کینسر د بیماری نه محفوظه کېږي، یعنی د عضو تناسل باندې چې کومه پرده ده د هغې لاندې داسې ګرم بلاف جمع کېږي چې هغه د کینسر د واقع کېدلو سبب ګرځي. او درېیمه فایده دا ده چې کله ماشوم هغه ختنه کړلی شي نو دغه ماشوم د ایډز بیماری نه هغه محفوظ کېږي، او چې د کم ماشوم ختنه ونه شي نو د هغه دپاره دا خطره ده چې دا به په ایډز بیماری کې مبتلا کېږي. عزتمندو دا کم درې فواید چې ما بیان کړل نو دا د امریکې د برطانیې او د انګلینډ مشهور ماهرینو ډاکټرانو او د هغه ځای ساینسدانانو په خپلو مقالو او کتابونو کې لیکلي دي. عزتمندو دا هم د اسلام او د حقانیت واضح دلیل دی چې اسلام یو فطري دین دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته د ماشومانو د سنت کولو حکم څه د فاصل 1400 کاله مخکې کړی دی، او دا ډاکټران او ساینسدانان اوس د دې په حقانیت باندې پوه شو چې په دې کې څومره فایدې دي. عزتمند ورونو دې وجې نه ماشوم له ختنه کول